السلام علیکم ملګرو. نن زه تاسو سره یو دوه نیوز شیر کوم. لومبنی نیوز دا دی چې چودھری پرویز الهی کوم چې د کاف لیگ صدر وو، موجوده هغه د پی ټی آی صدر دی. تقریبا یو میاشت راسي هغه جیل کې دی. او که تاسو خیال وکړئ چې د پی ټی آی کم ایم پی ای کوم چې پارټي پرېښه ټول ځوانانو خو ډنډه ووي. او چودھری پرویز الهی یو ضعیف سړی دی، یو مشر سړی دی، تقریبا د 70 کالو نه به زیات وي او کم بنی یې، خو هغه ځان جیل کې سختو ته نیولی دی ځکه چې هغه عمران خان سره ولاړ دی. د هغه ورور چودھری شجاعت حسین 2 ځل ولا جیل ته ملاقات له راغو او ورته وویل چې زما حکومت سره ډیلینګ شوی دی، ته پی ټی آی پرېږده، په هغه ورځ به ته د جیل نه بهر یې. هغه ورته جواب کې وویل چې زه پی ټی آی په هیڅ قانون نه پرېږدم، زه به دې جیل کې مړ شم خو زه پی ټی آی نه پرېږدم. دویم نیوز دا دی چې د ګلګت نه د پی ټی آی وزیر اعلی خالد خورشید د ګلګت عدالت نااهل کو په جعلي ډیګرۍ باندې. خالد خورشید خپله ډیګري د لندن خوله چې دا ما د لندن یونیورسټۍ نه اخیستې ده، خو د لندن یونیورسټۍ والا د ده ډیګرۍ تصدیق کولو نه انکار وکړو. اوس په سوشل میډیا باندې دا بحث روان دی چې دا حکومت او اسټابلیشمنټ زمونږ خلاف کرک ډاون چالو کړی دی. نو دا د ای ریزلټ دی. مونږ به دا فیصله په سپریم کورټ کې چیلنج کوو. ستاسو که دا نننی نیوز خوښ شوي نو زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل باندې چې څوک نوي دي نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ چې دا رنګې معلوماتي او د نیوز ویډیوګانې ټولو نه لومبې تاسو ته مخې ته راځي. مننه.